دارالاخلاص نقشبندیه د شریعت او طریقت ښکلی مرکز. آیا پوهیږئ چې روحاني جوړښت، روحاني تربیه او روحاني روزنه چیرې کیږي؟ آیا پوهیږئ چې فکري روزنه او فکري جوړښت چیرې او څنګه کیږي؟ آیا پوهیږئ چې اصلي د علم په مغز او په پوهه باندې سړی چیرې پوهیږي؟ آیا پوهیږئ چې انسان باید څنګه کامل انسان جوړ شي او په څه ډول یې کامله تربیه کیږي؟ آیا غواړې چې ته عالم با عمله، مخلص او پر تصوف باندې جوړ اوسې؟ آیا پوهیږئ چې مدرسه د جهاد کور، د معسکراتو کور، د فکري روزنې او عقیدتي روزنې کور دی؟ هوکې، موږ کولی سو چې انسان ته جهادي تربیه، د تصوف او تزکیه تربیه، د علم او ادب تربیه ورکړو، ځکه د دارالاخلاص نقشبندیه مدرسې اساس او بنیاد د همدې هدف لپاره ایښودل شوی دی. دارالاخلاص نقشبندیه مدرسه همداسې مبارک ځای دی، یو داسې مرکز لکه په خپل نوم کې چې اخلاص لري، همداسې په عمل کې به هم اخلاص څرګندوي. د مدرسې پیژندنه: دارالاخلاص نقشبندیه د هغو خوشبخته مدرسو څخه ده چې دوه لوی سمندرونه یې په یو ځای کې سره یوځای کړي دي، شریعت او طریقت. دلته طالبان او زده کوونکي نه یوازې د قرآن، حدیث، فقه او نورو شرعي علومو درسونه ترلاسه کوي، بلکې د طریقت او تصوف په مبارکه لاره کې هم سلوک او ذکر ته روزل کیږي. دا هغه ځانګړتیا ده چې دا مدرسه له نورو څخه جلا کوي او ډېرې کورنۍ یې د خپلو زامنو لپاره غوره کوي. د درسونو ترتیب او کیفیت: په دې مدرسه کې درسونه له لومړۍ درجې څخه تر 8مې درجې د ثانویه یا عالیه کچې پورې په منظم ډول پرمخ ځي. د شریعت برخه: په پوره دقت سره ټول فنون په مکمل ډول قاعدې څخه تر بخاري شریف پورې تدریسیږي. استادان تجربه لرونکي، با اخلاقه او زړسوانده علما دي چې خپل علم له عمل سره مل کوي. طریقت برخه: د تصوف د لویو علماو او طریقو په لارښوونه سلوک روان دي. طالبان ته د اخلاص، توکل، صبر او محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم روزنه ورکول کیږي. د طالبانو رضایت او فضا: الحمدلله په دې مدرسه کې طالبان ډیر راضي دي. دوی وایي استادان دوی ته د پلار په څیر محبت ورکوي. درسونه په زړه پورې او په اسانۍ سره ورکول کیږي. د ادب او اخلاقو چاپیریال دومره ښه دی چې هر طالب احساس کوي چې دلته یې زړه پاکیږي او ایمان یې تازه کیږي. د ذکر او مراقبې حلقې یې داسې تاثیر لري چې ډېر طالبان وایي دلته چې راغلي یو نو زموږ زړونه هم آرام شوي دي. د مدرسې ځانګړتیاوې: منظم نظام او د وخت پوره رعایت، د علم او عمل ترمنځ توازن، نه یوازې کتابي علم بلکې عملي روزنه هم ورکول کیږي. د طریقت په مبارکه لار کې د سلوک لپاره پوره پاملرنه شوې ده. ذکر، توبه، اخلاص او رضا بالقضا روزنه ترسره کیږي او دلته سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوی، عادت او تګلاره باندې سنګار کیږي. د طالبانو لپاره مناسب چاپیریال: پاک منظم، له فتنو څخه پاک او د ایمان څخه ډک ماحول او چاپیریال لري. د کورنیو رضایت: ډیر والدین وایي چې زامن یې دلته راغلي نو دوی کې د پخوا په پرتله ډیر بدلون راغلی. ښه اخلاق، لمونځونه په جماعت، له ګناهونو لرې کېدل. عملي تعلیم او تربیه: دلته طالبان ته د تقریر تعلیم ورکول کیږي، لکه تقریر انداز، د تقریر لهجه او تقریر کیفیت ښودل کیږي. له طالبان څخه په عملي تور د تقریر ارزونه ترسره کیږي او دلته طالبان ته جهادي مینه هم ښودل کیږي او د تدریب او اعداد په برخه کې هم د خپل وس او د خپل وخت موافق روزنه ورکول کیږي. نو درنو او معززو مسلمانانو، دارالاخلاص نقشبندیه یوازې یو مدرسه نه ده بلکې یو روحاني کاروان دی چې ځوانان د دنیا له فتنو څخه ساتي، د شریعت په لارې روانوي او د طریقت په خوږو اوبو یې سیرابه کوي. دلته هر طالب داسې احساس کوي چې هغه د الله تعالی د رضا لپاره ژوند کوي. که الله تعالی وغواړي دا مدرسه به لا پسې وده وکړي، لا زیات طالبان به ترې فارغ شي چې د اسلام د خدمت لپاره تیار وي او طریقت د مبارکه لار به تر قیامته پورې دوام وکړي. والسلام علیکم ورحمة الله تعالى وبركاته. المدرسة والإدارة دار الإخلاص نقشبندية.